د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په کابل کې خپل دفتر پرانیست. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه نن لیکلي دي چې په کابل کې د یاد سازمان د پرانیستلو سره به هڅه وکړي چې له افغانستان سره د نړیوالو شریکانو په بشري مرستو کې به همغږي رامنځته کړي. دغه سازمان په تېره اونۍ یا تېره میاشت په پاکستان کې هم یوه غونډه درلودله. سلامونه ستړي مه شئ، ښه راغلاست درنو لیدونکو. د نن خبرې بحث ته زه فضل الرحمن سیرت یم. د نن خبرې بحث مو د اسلامي هیوادونو د کنفرانس دغې ناستې یا هم په ناستې باندې هم خبرې لرو چې په تېره میاشت کې ترسره کړې وه، او د دې تر څنګ چې دوی په کابل کې هغه پرانیزي خپل دفتر کوم اهداف لري، کومې موخې لري او څه ګټې په ولري. د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پېژندنې په اړه باندې یا هم په دې اړوند باندې به دوی څه وکولی شي، د دې تر څنګ له نړیوالو سره به څومره وکولی شي چې د افغانستان د نوي حکومت اړیکې پیاوړې کړي. پر همدې موضوع را سره په سټوډیو کې ښاغلی حمیدالله هوتک د سیاسي چارو کارپوه مېلمه دی. هوتک صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله. لومړی د دغه دفتر د پرانیستلو په اړه باندې ستاسې نظر اخلو. مننه، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. په کل کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې په افغانستان کابل کې خپل یو دفتر پرانیست، پرانیزي، دا یو نیک ګام دی. ولې باید د دوی هر څه څرګند وي. د افغانستان غمیزه 40 کاله 50 کاله کېږي چې افغانان په دې اور کې کړېږي. کله خپل منځي جګړې، کله نورې جګړې، کله نورې جګړې، د حکومتونو په سر، د نظامونو په سر جګړې. د هغه اسلامي نړۍ زموږ سیل کوئ، د خیر پر غونډۍ ناست وه. داسې چې راواخلو چې په دا نږدې وخت کې تقریبا میاشت دوې به دقیق تاریخ مې نه دی نوټ کړی چې د اسلامي همکاریو سازمان په اسلام آباد پاکستان کې یو غونډه درلوده د افغانستان په هکله باندې، یعنې د یو مسلمان افغان په حیث باندې. د دغه غونډې نتیجه څه سوله؟ دغه اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانیستل. دا زه فکر کوم د ښاغلي اشرف غني په وخت کې هم دا مطرح وه دا مسله، خو د افغانانو دپاره په اوسني شرایطو کې موږ عمل ته ضرورت لرو. باید عملي ګامونه پورته سي. که دوی بیا یو ور د جهان کفار په افغانستان کې خپل د موخو دپاره راځي و، جنګېږي و، دا 40 کاله افغانستان در په دره کړی دی، او اوس بیا د دوی وار وي، د دوی نوبت وي. دوی کې مختلف نظرو خاوندان شته، خو دې ته پکار دا ده چې د افغانستان حکومت په دقیق ډول او هغه مشخصې موخې باید د دوی معلومې وي چې دوی د څه دپاره دلته دا دفتر پرانیزي او د دوی اول ګام کې به د دوی کار څه وي. تر هر څه چې اوس موږ ضرورت لرو بشري مرستو بر علاوه موږ په نړیواله سطحه باندې، بالخصوص چې دوی اسلامي هیوادونه ځان ته وایي، د افغانستان د حکومت په اوسني شرایطو کې د رسمیاتو پیژندلو مسله ده، او په افغانستان کې دننه په خپل کور کې پر افغانانو باندې، پر د افغانستان پر سیاسیونو باندې، په مطرح څیرو باندې فشار اچول، او هغه خلک، هغه مختلف ګروپونه چې د دوی تر اغیزې لاندې دي، پر هغو باندې فشار اچول، هغو ته قناعت ورکول چې په خپل کور کې هم جوړ سو، یو ښه قوتمنه اداره جوړه کړو، او ورپسې دوی موږ په رسمیاتو وپېژني. زموږ اوس حکومت په رسمیاتو وپېژني. دا د افغانستان حکومت دی، په دې کې شک نشته. نو تر اوسه زه فکر کوم دوی داسې چې سترګه ور واوړي او موږ په خوشحاله سو، دغه ګټه موږ ته نه ده رسولې او نه یې ده راته اړولې تر اوسه، چې موږ وایو چې و ویلکم کور یې ودان. نو ښه کار دی چې زموږ سره دغه کومکونه وکړه او دلته یې دفتر د دې شي دپاره خلاص کړی دی. تر اوسه پورې د یوې هفتې مخکې اخواته د نورې دنیا څخه د بشري حقوقو یا بشري مرستې موږ ته ډېرې راورسېدې تر اسلامي هیوادو. تاسې ګورئ د هندوستان مرسته 50,000 ټنه غنم راغلي وه چې پراته وه دا څو میاشتې چې پاکستان اجازه نه ورکول. آیا د اسلامي هیواد تر نامه لاندې دغه د دوی کومک دی چې زموږ سره کوي؟ د هندوانو مرسته یې لا پر افغانستان نه ده پیرزو. د هندوانو د مرستې د نقل دپاره د افغانستان موټر اجازه نه لري چې واګا بندر ته ولاړ شي، او داسې نور څه
چې دوی زموږ سره کومک وکړي. پاکستان یو اسلامي ګاونډي هیواد دی. موږ د پاکستان د ولسونو څخه ډېره ښه خاطره لرو. خو ده چې کوم غنم موږ ته راکړي دي دغه اسلامي نړیوال سازمان دې ورسي ورواډېستی. انسان خو لا څه چې د حیوان د خوراک هم نه دی. دغسې سعودي موږ ته لږ خرما او خرما موږ نه غواړو. موږ سره دې بنیادي مرسته وکړي. که غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي، د افغانستان مسلمانان په پښو ودرېږي، بنیادي مرسته دې وکړي. او د افغانستان په اوسني نظام دی دوی یو دې په رسمیاتو وپېژني او دوی بل دې په نړیواله سطحه باندې فخر او افتخار په وکړي. تر اوس خو د یو افغان پایس باندې ما د دوی په خوله کې دغه نه دی اورېدلی. بله ډېره مننه. هوتک صاحب شاوخوا شپېته هیوادونه دي چې د اسلامي هیوادونو په نوم باندې یعنې د دوی حکومت د اسلام په نوم باندې دی. دغه هیوادونه څومره کولی شي د افغانستان د نوي حکومت اړیکې له نړیوالو سره ټینګې کړي، جوړې کړي؟ چې وغواړي 10 هیوادونه هم کولی شي. تاسو ګورئ سعودي عربستان د امریکا سره څونه نږدې اړیکې لري. امارات د دوبۍ امارات د امریکا سره څون نږدې اړیکې لري. قطر څومره اړیکې ورسره لري. دغسې نور ډېر هیوادونه اړیکې لري. چې وغواړي زموږ دپاره د زړه د اخلاصه کار وکړي 10 هیوادونه هم کفایت کوي. خو تاسې ګورئ چې د هغه اسلامي هیوادو د خوا څخه په مختلفو وختو کې زموږ سره ظلمونه سوي دي. ظلمونه را سره کیږي. لکه څنګه چې لازمه ده زموږ سره یې کومکونه نه دي کړي. موږ ته یې نه مدرسې جوړې کړي دي، نه جوماتونه جوړ کړي دي. لږ د سعودي عربستان د خوا هغه هم په دیني اختلاف باندې اختر بعضې لازمه یې نه بولم چې نومان یې واخلم، هغه په خپل ګوندیانو پسې دي چې دلته د وهابي په نامه، د پنجپیري په نامه، د مودودي په نامه څه هغه تفصیل ته نه ځمه. خو که چیرې دوی په صداقت باندې زه صادق نه بولم په خپله، که دوی په رښتیا په صداقت باندې وي، نو اول د دفتر د پرانستي سره سم باید دوی درېیمه ورځ یا په هغه هفته کې اعلان وکړي چې دغه اسلامي هیوادونو د افغانستان اسلامي حکومت په رسمیاتو وپېژندئ. دا به اوس معلوم شي چې خان څو سودا کوي. د افغانستان خلک او د افغانستان اوسنی حکومت تر ټولو اول ضرورت چې لري دغه دی. دوهم نړیوالو ته چې دی نږدې اړیکې ورسره لري، دی ډاډ ورکړي چې د افغانستان جغرافیه، د افغانستان حکومت ستاسې په ضد باندې نه استعمال سوی دی، نه به استعمال سي. دا ډاډګیرنه ورکړي، زموږ دپاره لابي وکړي چې نړیوال هم په رسمیت وکړي. ډېره مننه هوتک صاحب. او مهمه مسله دا ده چې موږ سره بنیادي کومک زموږ په بندونو کې، زموږ په سړکونو کې، زموږ په مساجدو کې، زموږ په مدارسو کې، زموږ په شفاخانو کې، زموږ په مکاتبو کې، زموږ په پانتونونو کې، دغه په کتابونو په چاپ کې، دغه په یونیفورم کې، دغه دپاره ترانسپورټیشن، دا هغه څه دي چې دوی خپل د بچیانو دپاره لازمه بولي. نو څه دی موږ غریب یو او بیا د 50 کاله جنګ ځپلی هیواد یو، نو دوی ته پکار دی چې زموږ سره بلې ډېره مننه. یو سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د غونډې کوربتوب درلوده، خو پاکستان لابي ځان ته وکړله او دا کنفرانس یې په خپله کوربتوب باندې تمام کړ. یو بله په دغه کنفرانس کې دوی یوه پرېکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو صندوق جوړوي. 950 هیوادونو د یوازې یو هیواد نایجیریا $1 میلیون مرسته کړې تر دمه. د دې کنفرانس هغه چې تیر سو د هغې ګټه څه وه؟ خو ما وویله چې هر څه د کاغذ پر مخ دی. د عملي ګام دا خبره زه بار کوم په رسنیو کې، یو شاګرد ته چې ښوونکی درس وایي، که چیرې عملي درس ورته ووایي، 1 ساعت عملي درس، دا د 3 ورځو د شفاهي درس مقابل جوړېدای شي. یعنې په پرتله باندې د عملي درس ډېره ګټه لري د شاګرد د ذهن دپاره، د هغه د زده کړې دپاره، د هغه د یاداشت دپاره. دا هر څه د کاغذ پر مخ دی. د افغانستان خلک په اوسني شرایطو کې او د افغانستان حکومت اوس شعارونو ته ضرورت نه لري. دا د افغانستان د حکومت دنده ده، اوسني حکومت دنده ده، د مشرتابه دنده ده چې وروره ته چې دلته د اسلامي هیوادونو د سازمان په نامه باندې چې زیاتو کم 80 هیوادونه دي، ته دلته دفتر خلاصوې، دفتر جوړې د څه دپاره؟ بله.
آیا په موږ کې بیا د وابیانو د داعشانو د پلانیانو دغه ته تاسې واده ورکوئ؟ ولې اسلامي دنیا ما ورته ګورو چې د کومې خوا څخه سرچینې دا بعضې مذهبي ګوندونه اخلي. آیا دلته د بل مقصد دپاره راغلی د څه شي دپاره راغلی؟ دغه د اوسني حکومت دنده ده، زما او ستا دنده نه ده. موږ به هغه شی ورته په ګوته کوو دا دې وکړي او عملي ګام اوس کې زموږ سرکونه اوس خراب دي، موږ مکاتب نه لرو، موږ درسي مواد نه لرو، موږ د معلم معاش نه لرو، موږ د ښوونکي معاش نه لرو، زموږ په مدارسو کې استادان قاریان مولیان صاحبان بې معاشه دي، زموږ متعلمین، زموږ شاګردان، زموږ محصلین، زموږ طالب العلمان په مدارسو کې چې دي ترانسپورټیشن نه لري، د ځان د کرایې وس نه لري. باید مضمونونه زموږ مدرسه باید هغه اشرف غني شعار ورکوی ول د مسجد او د مکتب په مابین کې یا د مدرسې او د مکتب په مابین کې زه فاصله ختمومه. یعنی هغه د مضامینو په چاپ کې د تدریسي موادو په چاپ کې په یونیفورم کې په ترانسپورټیشن کې د یتیمانو سره دارالایتامونه دلته سته. هغه څه دي چې هر څه موږ ضرورت ورته لرو. دا به معلوم شي چې خان څو سودا کوي په یوه میاشت کې دننه دی زموږ سره کمه مرسته کوي د اسلامي هیوادونو د سازمان د دفتر د پرانیستلو سره سم. معلوم شي چې سعودي عربستان څه کوي زموږ سره، امارات متحده عربستان عرب څه کوي زموږ سره، ترکیه څه کوي زموږ سره، ایران څه کوي زموږ سره، دا نږدې ګاونډی هیواد پاکستان څه کوي. داسې نه سي چې هغه د مرستې په نامه یې غنم راولېږل هلته افغانان دغه نه خوري که مړه کېږي هم. زه که ما قدرت درلودی په دا حکومت کې زه عضویت مې درلودی دا مې بیرته وربارول په تورخم باندې مې بیرته ور تسلیموله چې قربان مو سمه د مرستې څخه. یعنی دا هغه څه دي چې دا پوسخند په یو چا باندې وهل. افغانان دغونه بې غیرت هم دي نه دي چې دغه بخښنه غواړم دونه بې غیرت هم نه دي چې هر شي ته احتیاج و محتاج دي. موږ واښه خورو، موږ په لوږې باندې عادت یو، خو د چا دغسې مرستې بیا نه قبلوو چې ام تانه وي ام پیغور وي. که مرستې کوي دا د بین الدول د ملګرو ملتونو د هیوادونو ترمنځ یو قانون دی، یو اصول دی، باید سمې مرستې راسره وکړي. او که نه د خپل بستره دې برته ګول کړي. دا 50 کاله نه وه افغانان خدای نه و ساتلي، اوس هم خدای ساتي. راځئ هوتک صاحب په دې هم وغږېږو چې اوسنی حکومت ولې په رسمیت نه پېژندل کېږي؟ ستونزه څه شی ده د دې حکومت؟ دا په بار ما ویلي دي، سړی د خپله کوره څه جوړېږي. دا بار ما د اسلامي امارت پر مشرتابه غږ کړی دی او تر هغه وخته چې مې وس رسېدلی دی د یو مشر سره زه کښېنستلی یم مخامخ مې ورته ویلي چې هېڅ شي ته ضرورت نه لرو په خپلو کې سره جوړ شي. ورڅه مشورې وکړه، ورڅه مشران راوغواړه، ورڅه د خلکو پر زړونو حکومت وکړه، ورڅه خلک راکش کړه، دا خپه خلکو ته مو ووایه، رسمي بلنې ورکړه، نومان ورته نوشته کړه او د ولس څخه مشوره وغواړه. دا لوی جرګه کې څه عیب دی؟ څه شی شته؟ تر مخ خو لا د حکومت نمایندګان راتلل. اوس خو شکر 34 ولایته ټول د امارت اسلامي تر واک لاندې دي. اوس خو د ولس نمایندګان دي راسي، ولې وهم لري؟ دا هغه څه دي. بل په دننه کې موږ د افغانستان خلک څه ناڅه خفه دي. دا بله ورځ په کونړ کې یو چا ډول ولی دی چې دا زموږ د پلرونو نیکونو د وخته میراث راپاته دی، دا زموږ فرهنګ دی. په خوښۍ کې حتی جنګونو ته لښکرې چې به جوړېدلې د لوی پکتیا او ټول پښتني سیمې کې پر دغه باندې راتللو، په ډاله باندې راتللو، د یې په غاړه کې تبله ور اچولې ده، هارمونیا ور اچولې ده، ټوپکان یې نیولي دي چې دا دی موږ ګیر کړه، ښه توره دې کړې ده. دا حکومت داسې نه کېږي. په کندوز کې دا اوس زه پر لارې راتلم ټلیفونان یې راته وکړه. کندوز ښار درېیمه اوضاع په یو کوټه کې میلمانه ناست دي، یو بل ځای میلمانه دي، هغه د ناستې ځای نه لري، ډېر سوي دي. بل یو ملګري ورته ویلي دي چې راځئ زموږ کوټې ته ولاړ شو. دلته موږ دوتاره ورته وایو، بعضې خلک په شمال کې دمبوره ورته وایي. دغه ډنګوي د درېیمې حوزې مسؤلین راغلي دي، راځئ ته ولې دمبوره وله. دا اوس په ریاض د خدای دا کوچني کارونو پسې مه ګرځئ. او حکومته او د حکومت مسؤلینو په بیرغ پسې مه ګرځه. ولې پر بیرغ باندې ته یو ځوان وایې هغه ملي بیرغ، پر هغه کلمه شریفه هم نوشته ده. دا زه نه در سره منم وروره. دوتاره وایي هلته یو ځوان دی ناست دی، ته
د بل کار پر تا درېدلی دی د شپې په کوټو باندې چاپې لګوي چې ودرېږه ولې د دوتاره ولې ده ولې د دریا ولې ده ولې د ډبکۍ دربولی دی دا نه کلی دی افغانستان نه ولسوالي ده دا هېواد دی 40 ولایته لري دا هغه څه دی چې په کور کې خلک خفه کېږي په کور کې خلک ازورده کېږي موږ دغسې سیاسیون راواخه دغسې مشران راواخه دغسې نور خلک تر اوسه موږ دغه نه دي لیدلي موږ په بار ناریو چې اول موږ باید په خپل کور کې جوړ شو بیا به ما دغه اسلامي بلاک هم پیژني ما به کفري بلاک هم پیژني تر اوسه موږ خپله شا په شا سره کښېنو دا اوس کم کار دی شا په شا دا ابشمول حکومت ولې یو څو معینان د فاکولټې پاس نه راځي ولې یو څو وزارتونه دا د معارف وزارت ته ولې د لوړو زده کړو وزارت او د معارف وزارت تخنیکي وزارتونه ولې چې دوې درې دکتورې ولري ولې هلته معینان نه ځي ولې وزیر نه ځي ولې اعتبار نه پکوي دا هغه څه دي چې موږ یې په کور دننه کې د لانجو سره مخ کړي خارجان چې اوس ګوري دا ګوره د افغانستان هغه نوکر مخلوق چې ولاړی افغانستان یې پرېښوی دغه خلک اوس ناستې تبلیغ کوي په دغه اسلامي هېوادو کې اکثره ناستې سیاسي فعالیت اجازه یې ورکړې ده دغه اسلامي هېواد ولې نه ورته چې وروره د ته اجازه نه لري مه کوه دا تبلیغ ولاړ سه دا ښه ځوان یې خپل هېواد ته ولاړ سه دا هغه څه دي چې زموږ د بې اتفاقۍ څخه خارجانو هر وخت ګټه پورته کړې ده اوس تر ټولو اول موږ ته کورنی کار لازم دی چې خپل کورني وظیفه سرته ورسوو بیا بهرنۍ وظیفه مننه هوتک صاحب لویه جرګه مو یادونه وکړه دغه د لویې جرګې خبره ما ډېره اورېدلې ده ډېرو غوښتنه هم کړې چې لویه جرګه باید راوغوښتل شي بل تاسې د کورنۍ ستونزې او د وړې موضوعات یاد کړل چې دا هم یو خنډ ده نړیوال وایي چې یو ټولشموله حکومت د دوی جوړ کړي تاسې هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه هغه ورځې مخکې هم ذبیح الله مجاهد نوې ټاکنې اعلان کړلې د امیرالمؤمنین فرمان صادر شوی و هغه کې هم د ملا کلمه ډېره وه او په همدې نیوه کې هم وې هغه د ښوونځیو ستونزه هم حل شوله یو څه ښوونځي هم دا د پرانیستل کېږي پوهنتونونه هم پرانیستل شول د ټولشموله حکومت لپاره ولې دغه مسله نه حل کېږي داسې دی چې په ټوله جهان کې دا یو رواج دی رایجه مسله ده قانوني هم ده یو ګوند یو سازمان یو حزب یو ډله چې د انتخاباتو د لارې راسې هم دی خپل خلک باید مقرر کړي باید څوک ګیله ونه کړي او که انقلابي شکل باندې راسې لکه دا اوس چې راغله دا د نور محمد ترکي اکا حکومت رالی د دموکراتیک خلق نو هلته ملا صاحب لګولی مولوي صاحب یې معرفي کوئ د اشرف غني حکومت رالی تا یو مولوي صاحب ولیدی چې د معرفي کړی یو تر نو موږ به تر څو دا کوو چې هر حکومت راځي زه دا ځای ته راځم زه څه وایم ولس څه وایي زما خوله د ولس خوله ده زه وایم چې وروره راباني خپل د حزب جنډۍ رپوله خپل ملي سرود یې رپوی ناکام ترکي کاکا خپل دا رپوی ناکام امین کاکا خپل دا رپوی ناکام نجیب کاکا خپل دا رپوی ناکام ببره کاکا خپل دا رپوی ناکام یوازې د کرزي صاحب کور ودان چې لوی جرګې ته ورواچوئ چې کم بیرغ غواړئ ول هغه ملي بیرغ چې تاریخ لري هغه ملي بیرغ چې زموږ پلرونو نیکونو تصویب کړی دی د وخت قاضیانو مفتیانو عالمانو تصویب کړی دی چې زما مبارکه کلمه پر نوشته ده زما عقیدوي مسجد محراب پر نوشته دی هغه درې رنګه چې هر رنګ یې معنا لري دا ملي بیرغ سو څونه ښایسته دا اوس زه یو بله خبره درته کوم زموږ ملي اردو او ملي پولیس تر پرونه پورې ملي نه وه امریکایانو د ځان غلامان راڅه جوړ کړي وه اپیت کته خولې یعنې مات معنا کوږ سر ماته بار وخت په کاږه مغزي لکه اشرف غني چې باګرام ته وغوښته یلته یې د تیارسۍ ودروي د عسکرو په جنګ کې یعنې دا هغه څه دي چې زموږ غیرت او زموږ اسلام یې نه قبلوي پرون چې 400 کسان فارغه سول او جناب یاقاني صاحب کور ودان جناب یاقاني صاحب خلیفه صاحب قربان دي سمه درته احترام لرم او درځمه یو وار دې پر دغه ځای مچومه څونه خوند یې وکړي خپل بچانو ته رالې هغه وزارت خوند در باندې وکړي دا بچان چې فارغه سوه دې خوند در باندې وکړي پاکستانی د پاکستان سفیر هلته درته ودرېدی ښه چې ورته ودې نه کتله د څه کوله چې هلته ناست و د بل ملک سفیر ولې نه ورغلی دغه وردی دغه درشي ظاهر شاه خدای دې وبخښي اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د داود خان شهید په وخت کې
دا صفا افغاني پیک والا خولۍ او دغسې جیبونه دغسې کورتۍ دغسې یونیفورم د افغانستان عسکرو درلودی څونه پر ولس ګران وه دغه یونیفورم هم افغاني دی دغه پولیس هم اوس افغاني دی دا هم ملي پولیس دی هم ملي اردو دی تر مخ خو موږ د بل ډول ته اتڼ کوئ دغه ګامونه چې واخیستل سي دا د ولس زړه ګټي نو دلته یو شی بل زه بیا وزیر صاحب ته او د اسلامي امارت مشرتابه ته مې خواست دی د چا خبرو ځولۍ ورته نیسم دغه د افغانستان ملي بیرغ چې دلته رپېدلی څونه خوند به کړی وای زما د سپینې محمدي کلمې سره چې دا د هر مسلمان په وینه پاټ په ژبه پر هر ځای ده نو څوک چې دا زما ملي بیرغ هم ورسره دغه د افغانستان ملي بیرغ هم ورسره دا خلکو چې خوښېږي دغه هم ورسره او یا دې ډیزاین سي کلمه شریفه دې په د مابین کې ورته راوستل سي یا دې په سر کې ورته راوستل سي دغه څه دي چې موږ په کور دننه کې جوړېږو ورته او دغسې بچان چې موږ فارغه کړو بیا موږ جوړېږو بیا به یو خارجي په ټوله تاریخ کې د افغانستان خواته په بد نظر ونه ګوري دغه هغه څه دي چې دلته خلک تبلیغ کوي څوک یې د بیرغ په نامه کوي دغه ځوانان ما د خوست والي صاحب باندې انتقاد نیولی صحیح ده دغه ځوان ته ته څنګه ځوان یې باشعوره ځوان یې حق دې کار کوي د بیرغ څه څوک کالي جوړوي دا خو ته بې احترامي کوې کوې که نه کوې تا د سیکل پر کونه باندې بیرغ دای دی مشلولی دی ته تر مخ ناستې پټونه د بیرغ جوړوي څوک یې جوړ دا خو د بیرغ د کلمې بې احترامي ده بیرغ قانونا په کوم ځای کې باید بیرغ وي د افغانستان دغه څه دي چې بعضې کړۍ بعضې حلقې د تیر حکومت دا تانه هم ده دا پیغور هم د دوی غواړي چې په ولس کې شخړه را جوړه کړي شخړه رامنځته کړي دا باید ونه کړي دې ته فردي سزا باید ورکړل شي چې دا بیرغ زما هم دی ستا نه دی بچو یوازې ولې د دې بیرغ بې احترامي کوې دا په کوم کتاب کې راغلی ده په کوم اساسي قانون ته کالي جدي جوړه نقشه دې جدي جوړه کړې ده دا غلطه ده دا خو ما په بدیو اخته کوي دا خو ما په غمونو اخته کوي یا د پسه ته دې د بیرغ رنګ ورکړی دی حیوان ته دې د بیرغ رنګ ورکړی موټر ته دې د بیرغ رنګ ورکړی دی دا هغه څه دي چې بعضې خلک د دې نامه څخه استفاده او ګټه کوي خو زموږ غږ د ولس دی موږ وایو که چا د ملي بیرغه څه کالي جوړ کړي وه باید چپه یې کوي سر یې مخ و سزا ورکړه د سره څه بیا نور خلک نور یې شان جنې راباسي دغه ډولک چې یو ځای ولی دی دا ډول چې ولی زما پلار ډول ته اتڼ کړی دی مولوي صاحب تا دې قرآن وایي کم مولوي صاحب چې ستا پلار ډول ته اتڼ نه دی کړی راته ووایه دا په خوست کې دا سپین ږیرو ته قرآن ورکومه ستاسې پلرو ډول ته اتڼ نه دی کړی په ډاله یې لښکر نه دی را جوړ کړی په ډاله باندې په خوښیو کې ډولونه نه دي ولي په ډلو باندې ولس نه دی خبر کړی زه دغه مولوي صاحب ته دا ملا صاحب ته وایم تو خدا که ته په ډول باندې په پیشلمي راویښ شوی تا تو خدا که غږ کړی چې هلکه راکښېنئ د پیشلمي ډول یې ووایي چې بیا پیشلمه وکړئ دا خو زما پلاره معلم و زما پلار به پر ول ډول وول سو راسئ دغه یا بعضې ځای به اذان کېدی بعضې ځای به ډول کېدی دا خو زموږ ملي حنانات دي ته په ډول باندې ما تانې ته بیایه خدای ته وګوره په دوتاره باندې مې تانې ته بیایه که مې هلته اتڼ وکړې هم مې تانې ته بیایه که بیرغ په موټر کې و هم مې تانې ته بیا اوزې ته بیایه دا هغه څه دي چې موږ بې اتفاقي راځي نور غټ کارونه شته چې موږ یې سرته ورسوو دا کوچني کارونه دي دا په باد کې په وصیت باندې په نصیحت باندې په جوماتونو کې په خطبو کې د جمعې په لمانځه باندې د اخترونو په لمانځه باندې او یا په هر مسجد کې شکر د افغانستان خلک ټول عقیدوي مسلمانان په وصیت و نصیحت باندې ډېر ژر ځانونه موږ اصلاح کوو ټول افغانان یې اصلاح کوي نر و ښځې اصلاح کوي زموږ څونه خویندې حافظانې دي دا اوس بله ډېره مننه وروستۍ پوښتنه کومه وخت مو پای ته رسېږي اسلامي امارت باید څه وکړي تر څو له دغسې فرصت نه استفاده وکړي او نور څه کومې ستونزې لري هغه حل کړي اسلامي امارت د یو خاخوږي په توګه خلک ما د دوی نماینده بولي تا به م اورېدلي 20 کاله زه د دوی په نامه باندې د اسلامي امارت یعنې دا اسلامي امارت دا حقه مبارزه وه د یو افغان چې ما کړې ده بیا هم کوم ادامه هم ورکوم او زما په ټول ژوند ورته وولاکه وایم چې دغه چوکۍ ماته راکړه د افغانستان د ازادي پر ما ډېره ګرانه ده پر هر افغان ګرانه ده چې موږ اوس خود مختار یو زما رئیس جمهور یا زما پاچا اوس امریکایي نسي غوښتی خپل د پولیسو په صف کې یې نه دروي د امریکا د رشي اوس پر ما باندې څوک نسي حاکمولی یا دې اوس ما خپله
هغه حکومتي درشي په غټ پیک ښه عسکر ښه درشي یونیفورم شکر الحمدلله دغه اسلامي نظام ماته راکړئ دا زموږ دپاره افتخار دی ملي اردو به ملي وي ملي پولیس به ملي وي هر څوک به ملي سي اوس انشاءالله اسلامي امارت پر مشرتابه زه غږ کوم چې ولس راوغواړه قومو مشران راوغواړه والله بالله چې د قومي مشران راونه غواړې ولا که یې پر پتیره خیال ووایه دا معلومه خبره ده زه بیا مې په بار ویلي زه بیا په مکتب په وم په 8م صنف کې وم دغه د نور محمد کاکا حکومت راغلی بارول ملا خان سید د ثور په انقلاب کې ځای نه لري ښې واوره مشرانو واورئ ول ملا خان سید د ثور په انقلاب کې ځای نه لري یو بې علمه یا بې څنګه چې دا ملا خان سید کاکا اوس چیرې دی دا ځوان دی سپین ږیری دی رښتیا چې ځای نه لري دا به یو چم یې کړی یا به د دوی دشمني ورسره خو 3 طبقې خلک یې یاد کړه د کلونو د میرویس نیکه او احمدشاه بابا د وخت څخه را شروع 300 کاله د میرویس نیکه د وفات کېږي ملا خان سید دغه درو طبقو د افغانستان پر خلکو حکومت کړی دی د افغانستان خلک ورته عقیده لري د افغانستان خلک ورته عزت ورکوي ورته احترام لري زه پر اسلامي امارت غږ کوم بله ورځ اقاني صاحب دا کشر اقاني صاحب څه شي نومېږي دا خلیل الرحمن اقاني انس اقاني دا مجاهدینو ته یو تبلیغ کوي دا د کور په کور تلاشي چې اوس هغه وخت راغلی دی په جنګ کې هم تاسې په اول صف کې واست اوس په دا تصفیه کې د ولس سره هم ته په اول صف کې جان قربان ورته ووایه د ولس زړه راخپل که څه ونه ښه خبره ده مشران ډېر زه پر ټولو کشرانو هم غږ کوم چې د ولس سره زشته رویه مه کوه او په خپلو کې راسه ځان جوړ که پر ملا و خان و سید حساب وکړه راویې غواړه مجلس ورسره وکړه مشوره ورسره وکړه د هرې ولسوالۍ څه یې راوغواړه د هر کلي څه یې راوغواړه انجینران یې مقرر کړه معلمان یې مقرر کړه پوهان یې مقرر کړه دکتورین یې واخله ماشټري والا یې واخله موږ جوړېږو چې په خپل خیال سره دای سو بیا د جهان وس په موږ ډېره مننه ښاغلی حمیدالله هوتک د سیاسي چارو کارپوهه له تاسې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله ستاسو څخه موږ خو وایو الله دې وکړي چې څوک یې واوري داسې نسي لکه په تیر نظام کې ما به ویل مالداف بیچارهګان نه په غوږو څاوري نه په سترګو عینه کېږي خدای دې دغه ورځ نه راولي خدای دې موږ یو آباد آزاد خپلواک افغانستان زموږ په نصیب کې او موږ د خدای په ښه د خپل ملت او د خپل اسلام د خپل هیواد بېشکه ډېره مننه درنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ ښه وختونه ولرئ د خدای په امان